بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو درسمې برخې ته مو هرکلی کوم. ناهید په بستر غځېدلې وه او مایا یې سر ته ناسته وه. ورو ورو یې سر ورته چاپي کاوه. خالد په ناکرارۍ په کوټه کې یوې او بلې خواته قدم واهه. بیا د ناهید سره نږدې ودرېده او ویې ویل: ناهیدې ډېر وځنډېدل، هغوی باید اوس را رسېدلي وای. کاشکې زه یې په پاتې کېدو نه وای مجبور کړی. مایا خالد ته وکتل او بیا یې سترګې ښکته واچولې او په ډاډ ورکوونکې لهجه یې وویل: زما اوس هم دا باور نه راځي چې راجا طاهر به دومره ظالم وي. ممکن دا سو. خالد د هغې خبرې ور غوڅې کړې. ویې ویل: ستا نیکې هیلې له یو لیونه انسان نسي جوړولی. مایا زړه نازړه وویل: تاسې فکر مه کوئ، هغوی به خامخا راځي. خالد وویل: زبیر به په غرغره زړیږي او زه به فکر نه کوم. کاشکې زه هم له ګنګو سره تللی وای. دا یې وویل، لاس یې ومروړل او شونډې یې تر غاښو لاندې کړې او بهر ته ووت. مایا دیوی په اوښلنو سترګو ناهید ته وکتل. هغې د دې پر سر لاس راتېر کړ او په تسلي ورته وویل: مایا، هغه خو تا ته هېڅ هم نه دي ویلي، ته په وړه وړه خبره ژاړې. مایا ځواب ورکړ: زه چې د ده حالت ګورم، که هغوی ناکام راسته سي نو څه به کېږي؟ ناهید وویل: هغوی په یو خطرناک هدف پسې وتلي دي، که ناکام راسته سي زموږ پکې څه ګناه ده؟ که ګنګو او ملګري یې په جګړه کې ووژل سي، ته به خپل وطن ته ولاړه سي او زه؟ ناهید ځواب ورکړ: زما وړوکې خورکۍ، د عربو ځمکه د تا لپاره تنګه نه ده. مایا وویل: خو خالد له ما سره په هره خبره جنجال کوي، امکان لري هغه ما دلته پرېږدي. ناهید وویل: مایا، زما په وړاندې خو خالد داسې څه نه دي ویلي. هو رښتیا، ستا د ورور او زبیر په باب له خبر اورېدو نه ناکرار سوی دی. خدای دې وکړي چې هغوی خیر راسي، بیا به ټول عمر د خالد په خوله مسکا غوړېدلې وویني. د خالد د مسکا ذکر مایا د څو شېبو لپاره د خیالونو رنګینې نړۍ ته یوړه. هغې ته دا ویجاړه دنیا د ګلونو یوه سمسوره باغچه ښکاره شوه. دې له ګلونو سره لوبې کولې او د خوشبویه هوا له څپو سره تازه کېدله. د مارغانو ښکلې نغمې یې اورېدې. دا یوه ښځه وه چې د مینې په باروسۍ د امید د سمندر په غاړه محلونه جوړول. خو یو خیال یې د توند شمال په څېر په لمن کې د هیلو راټول کړي ټول ګلان بېرته مړاوي کړل. د خیال په پرده یې د عربو د خرما د باغونو له سیل نه وروسته د برهمن آباد په یوه څلورلارې کې د غرغره سوي ورور په لاش ودروله. هغه یوه خور وه، داسې خور چې د خپل کور د کړسندو خنداګانو له اورېدو سره سره د ورور له خولې د په اورېدو ټکان وخوري. مایا په زړه کې وویل: وروره، زما ګرانه وروره، خدای دې په خیر راوله. که ته نه وې ما به د هېچا مسکا هم خوښه نه کړای سي. ناهید په غور مایا ته وکتل او ویې ویل: مایا، ستا رښتیا له خالد سره دومره مینه ده؟ مایا را بیداره سوه. ناهید ته یې وکتل، خپل مخ په لاسونو پټ کړ او په سلګو سوه. ناهید بیا وویل: معلومیږي چې ته په ما اعتبار نه کوې. زه خالد پیژنم. هغه مایا خبره ور غوڅه کړه. ویې ویل: نه نه، زه د خپل ورور په باب فکر کوم. د کلا یو پهردار په منډه راغی. ناهید خپل مخ په ټیکري کې پټ کړ او جګه سوه کېناسته. پهردار وویل: خالد پر آس زین کېښود، زما خبره نه مني. هغه ته د برهمن آباد لاره هم نه ده معلومه. که څه پېښه وسي ګنګو به ما ژوندی پرې نه ږدي. تاسې هغه منع کړئ. یوه شېبه د مایا زړه ولوېد، بیا په زوره زوره ودرځېده. جګه سوه او په منډه بهر ته ووتله. زړه یې ویل: خالده مه ځه، زه د ورور غم زغملی سم، خو له تا نه پرته ژوند نه سم کولی. خالده په ما رحم وکړه، خالده، خالده. له کلا نه بهر خالد اس ته قیزه ور واچوله او یوه پښه یې په رکاب کې وه. مایا په منډه ورغله. غږ یې پرې وکړ: ودرېږه، د خدای په خاطر ودرېږه، یوازې مه ځه، زه هم در سره ځم. دا یې وویل او بیا یې د اس چیلب ونیو. خالد له رکاب نه پښه لرې کړه. پرېشانه سو او مایا ته یې وکتل. په دې ځنډ کې ناهید هم بهر راووته. د مایا ناهید ته پام سو. ویې ویل: هورې، دی راوګرځوه، دی د مرګ خولې ته روان دی. د بګوان په خاطر، د خدای په خاطر یې راوګرځوه. ناهید نږدې ورغله. ویې ویل: خالده، که ستا په تګ کې څه مصلحت وای نو ما به په دې ناروغۍ کې هم نه وې راایسار کړی. ته یوازې د راجا د لښکر مقابله نسي کولی. ته باید د ګنګو د راتګ انتظار وکړې. هغه خامخا راځي. که رانغی کوم ملګری خو به یې ضرور راځي. ته بېشکه زړور یې. په داسې شېبو کې رښتینې زړورتیا صبر کول وي. خالد ځواب ورکړ: خورې، ستا تبه ده، ولاړه سه، آرام وکړه. زه یوازې د دوی لارې څارم. زه وعده کوم چې لرې نه ځم. مایا وویل: نه نه، خورې، دی مه پرېږده، دی به بېرته راونه ګرځي. خالد وویل: مایا، امکان لري د راجا پوځیان په دوی پسې راوتلي وي. زه باید مرسته ورسره وکړم. د دوی مرسته زما مسؤلیت دی. مایا ته دې لږ د ورور خیال وکړه. مایا ځواب ورکړ: زما ورور که په خطر کې وي، ته څه مرسته نسي ورسره کولی.
خالد څه ویل غوښتل، خو له لرې یو تن چې په دنګه ونه ختلی و چغې یې کړې. هغوی راغلل او له دې سره په ځنګل کې د آسونو د پښو غږ اوچت سو. یو بل پهردار په منډه راغی، ویې ویل لکه چې دښمن ورپسې دی، تاسې د کلا سمڅو ته کوزې سئ. خالد وویل د غلي کېدو ضرورت نشته، که څوک ورپسې وای دوی کلا ته نه راتلل، خو دا ډېر لږ کسان ښکاري، خدای دې خیر کړي. د آسونو د راتګ د خبر په اورېدو د ناهید زړه په درزا سو، خو چې خالد وویل چې یوازې 4 آسان دي، نو په زړه کې بله سوې د امید ډیوه بیرته مړه سوه. د دې د اندېښنې او غم حالت هغه ماڼو ته ورته و چې په ماته کښتۍ کې د څپو په منځ کې ایسار وي او په یوه اوچته سوې څپه د ساحل ګمان وکړي. داسې احساسوله چې تقدیر د وروستي ځل لپاره ترې د امید او هیلو ماڼۍ اخلي. لږ ځنډ وروسته یو سپور د ځنګله له ګڼو ونو راووته، دوی ته نږدې له آس نه کوز سو. مایا ته یې چغې کړې، مایا مایا. مایا هم ور منډه کړه او ویې ویل وروره، او بیا ورته غاړې سوه. د ناهید او خالد نظر په ځنګله کې په هغې لاره نښتی و چې جیرام ترې راووته. د جیرام په لیدو ناهید په زړه کې یو ځل بیا د امید مړې سوې ډیوې بېرته بلې سوې. په جیرام پسې د آسو و او په هغه پسې ګنګو او زبیر هم له ځنګله راووتل. د زبیر په لیدو ناهید مذبذبه غوندې سوه، 2-3 ګامه وړاندې سوه. زبیر دې ته نږدې ورغی، له آس نه کوز سو. خالد ور منډه کړه او دواړو یو بل په غېږ کې ونیول. ناهید غوښتل چې په منډه خپلې کوټې ته ستنه سي، خو بیا یې داسې احساس کړه لکه پښې یې چې په ځمکه پورې نښتې وي. د هغې په بدن لړزه ګډه وه، سر یې وڅرخېده، د میاشتو د مسافر په څېر چې د منزل په لیدو له پښو ولوېږي. ناڅاپه دا هم همدغسې سوه. زبیر له خالد نه بېل سو، ور وړاندې سو او ویې ویل ناهیدې ته اوس ښایې؟ دې د ځواب پر ځای په خپل مخ نقاب برابر کړ. زبیر بیا وویل ستا زخم څنګه دی؟ د ناهید شونډې ورپېدې او په رېږدېدلي غږ یې وویل د خدای شکر دی چې ته راغلې، زه ښه یم. د دې وروستي الفاظ په یوه ژوره ساه کې ډوب سو او بیا هغې ټوکر وخوړ او په ځمکه ولوېد. کله چې په هوښ راغله په خپله کوټه کې په بستره پرته وه. د خالد او مایا له غمجنو څېرو لیدو وروسته یې نظر د زبیر په څېره ونښت. په مړاوې څېره یې ناڅاپه د حیا سرخي راغله، په مخ یې پرده راخپره کړه او کېناسته. ګنګو او جیرام له کوټې نه بهر ولاړ وو، خبرې یې کولې. د خالد هغوی ته پام سو، ویې ویل ناهید راپخوت سوه، چورت مه وهئ. زبیر د تسلي په دود ورته وویل ناهید نور زموږ مصیبتونه پای ته رسېدونکي دي، زه نن روانېږم. مایا چې د یوې ښځې د ذکاوت د حس په زور د زبیر په باب د ناهید د احساساتو نه خبره سوې وه، وویل نه نه تاسې مه ځئ، اوس به په ټول سیند کې ستاسې لټون پیل سوی وي. زبیر ځواب ورکړ زما لپاره د سیند له سرحدونو د وتلو همدا یو فرصت دی، تر سبا پورې به د لارې ټولو پهردارانو ته زموږ د تېښتې خبر رسېدلی وي. نور ملګري مو د راجا پوځ ته د فریب ورکولو په خاطر د ختیځ بیابان لاره نیولې ده، زه له همدې فرصت نه ګټه اخلم. خالده ته به همدلته پاتې کېږي، که دلته څه خطر احساس شوي ګنګو به مو بل مناسب ځای ته بیایي. له عربو نه زموږ د لښکرو تر راتګ د مخه که ناهید د تګ راتګ سوه ګنګو به یې تر مکران پورې ورسوي. ناهید وویل تر څو چې زما خویندې په زندان کې وي زه غواړم همدلته واوسم، خدای دې تاسې بېرته راولي، موږ به ستاسې انتظار کوو. زما لیک به تا ته رسېدلی وي، تاسې سمدستي روان سئ او په راستنېدو کې بیړه وکړئ. هو رښتیا د علي پوښتنه کوم، هغه څنګه و؟ زبیر وویل علي ته ډېره یادولې، د دې بل والي هغه ډېر وځوراوه، خو هغه ډېر زړور هلک دی، که په هر حالت کې وي د لمانځه په وخت کې اذان خامخا کوي. دغه خلک له اذان نه ډېر ویرېږي. هغه یې څو ځلې په متروک وواهه خو د ده په اراده کې هېڅ بدلون رانغی. د برهمن آباد په بندیخانه کې هم د هغه همدغه حال دی. د راجا پوځیانو د ژبې ورغوڅولو اخطار ورکړی، خو دی له خپل تکل نه وانه و. ناهید وویل دا ټول ستا د مجلس اثر دی، که نه نو هغه خو د دومره مضبوط زړه خاوند نه و. په سراندیب کې هغه د یو کمزوري زړه خاوند بلل کېده. زبیر ویل د انسانانو عیبونه او صفتونه د خطر په وخت کې راښکاره کېږي. له دروازې نه ګنګو غږ وکړ ماسپښین سو، نور باید ځنډ ونه کړو. ناهید وویل ورځئ خدای مو مل شه، خو تاسې ته مکران ته د وچې لاره معلومه ده؟ زبیر وویل دا څو له ما سره ځي او هغه په ټولو لارو بلد دی، زه چې د مکران سرحد ته ورسېږم هغه به بېرته راولېږم. مایا وویل په دې جامو کې تاسې سمدستي پېژندل کېدای شئ. زبیر په مسکا ځواب ورکړ زما د کشرې خور په ما ډېر پام دی.
خو ته مه پریشانه کېږه، زه به سیندي لباس واغوندم او اوس خو ما سیندي ژبه هم زده کړې ده، څوک به په ما شکمن هم نسي. مایا وویل ته ماته په خور ویلو سترې ذمهوارۍ پر سر اخلي، په یاد ولره زموږ په وطن کې د خور او ورور تر اصلي رشتې دغسې رشتې ډېرې مضبوطې وي. که ته ماته خور وایې نو د اونیو سفر په ورځو کې وکړه، زموږ مصیبت ستاسې د نورو بندیانو له مصیبت نه کم نه دی. دوی به زما په ورور پسې سیند لویست وګوري. زه ویرېږم چې ستاسې د پوځونو له راتګ نه تر مایوسۍ وروسته زما ورور کاپیاوړ ته تېښتې ته زړه ښه نه کړي. جیرام له بهر نه په لوړ غږ وویل مایا څه وایې؟ زه یوازې یو راجپوت نوابزاده نه یم بلکې یو مسلمان هم یم. زه خپل نیکي کوونکي کله پرېښودلی سم؟ مسلمان؟ زما ورور یو مسلمان دی؟ دا یې وویل. د ناهید له کټ نه اوچته سوه او بهر ته په منډه ووته. ورور ته یې غېږه ورکړه. زړه یې درزېدو، په سترګو کې د خوښۍ اوښکې وې. ویې ویل وروره ته رښتیا وایې؟ ته مسلمان سوی یې؟ هغه ځواب ورکړ مایا له مقناطیسو سره چې اوسپنه ولګېږي بیا اوسپنه نه پاتې کېږي. ته خو به پښېمانه نه یې؟ مایا وویل زه. بیا ترې لرې سوه، اوښکې یې پاکې کړې. ویې ویل زه چېرته پښېمانه کېږم؟ خدای جل جلاله زما دعاګانې قبولې کړې، زما زارۍ یې منظورې کړې. وروره مبارک دې سه. هو رښتیا ستا اسلامي نوم؟ زبیر بهر ته د وتلو په وخت کې وویل دا زما قصور دی، که ستا خوښه وي ستا په ورور به ناصرالدین نوم کېږدو. مایا وویل او زما نوم به څه وي؟ خالد، زبیر، ګنګو او جرام حیران شول. ټولو مایا ته کتل. مایا چې د خپلې پوښتنې ځواب وانه ورېده ویې ویل تاسې ولې حیران یاست؟ د ناهید نه پوښتنه وکړئ. دا یې وویل او په دهلیز کې ودرېده. ناهید ته یې وویل ناهید خورې دوی ته ووایه آیا ما ستا په وړاندې مبارکه کلمه نه ده ویلې؟ آیا ما له تا سره پټ پټ لمونځونه نه دي کړي؟ آیا ما د قرآن کریم آیاتونه نه دي زده کړي؟ مایا له خپل ورور سره ودرېده او زبیر ته یې وویل ته په څه خیالونو کې ډوبې؟ ناهید پر ما زهرا نوم ایښی او دا زما خوښ هم دی. خالد دننه ولاړ او د ناهید په غوږ کې یې ورو وویل تا دا خبره ولې له ما نه پټوله؟ ناهید په مسکا ځواب ورکړ مایا په دې وېرېدله چې تاسې به دا ګمان وکړئ چې ستا د خوښۍ په خاطر مسلمانه سوې. هغه له ورور نه هم وېرېدله، ځکه یې له ما نه وعده واخیسته چې تر مناسب فرصت پورې به دغه راز ساتم. خالد بېرته په منډه بهر راووته او له جیرام سره ودرېد. د هغه روح د خوښۍ په اووم اسمان کې و. زبیر وویل وروره نصرالدین او خورې زهرا تاسې دواړو ته دې مبارک وي، خدای دې تاسې ته حوصله او ثبات درکړي. ګنګو ویل زبیره که زموږ زړونه راوپلټي موږ ټول مسلمان سوي یو، خو پر ټولو د نومونو ایښودل به تا ډېر وځنډوي. دا خدمت خالد ته پرېږده. هغه دی ماسپښین سو، ته تر نن ماښام پورې لږ تر لږه له دې ځایه 30 میله باید سفر وکړې. زبیر ومسکل ویې ویل زه تیار یم. ګنګو دا سود ته غږ کړ چې جامې راوړي. زهرا بېرته له ناهید سره کېناسته او زبیر د ګنګو له هدایت سره سم د سیندي سپاهي جامې واغوستې. بیا یې ورته وویل ستا لپاره آس تیار دی. زبیر وویل زه اوس راځم او بیا د دوهم ځل لپاره د ناهید کوټې ته ورننوت. ناهید چې د پښو غږ واورېد پرده یې سمه کړه. زبیر وویل ناهیدې خدای په امان. زهرا خورې ما ته دعا کوه. دواړو په غبرګ اواز وویل خدای دې سپارو، خدای دې سپارو. زبیر اوږده ګامونه واخیستل، له کوټې نه ووته. خالد، ناصر او ګنګو د کلا تر دروازې پورې ورسره راووتل. دا څو له 2 اسونو سره ولاړ وو. زبیر وویل خدای په امان او په آس یې پښه واړوله. دا څو هم سپور شو. ګنګو وویل ګرمي زیاته ده خو دواړه اسونه تازه دمې دي. تر 30 میله پورې لومړی مزل ورته هېڅ نه دی. دا څو په دې سفر کې ستاسې بریالیتوب غواړو. په دې سفر کې ستا بریالیتوب ښایي د سیند نقشه بدله کړي تر څو چې زبیر د مکران له سرحد نه وي تېر سوی. ته بېرته مه راستنېږه. دا څو ویل تاسې چورت مه وهئ او بیا یې آس ته غبرګې لغتې ورکړې. زبیر په هغه پسې روان شو. په کلا کې چې د آسونو د پښو غږ واورېدل شو، زهرا ناهید ته وکتل. د ناهید په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او ورور یې وویل خدای دې ستاسې مرستندوی سي، خدای جل جلاله مو له دښمنانو په امان کړه. د زهرا په سترګو کې هم اوښکې راغلې او ویې ویل خورې ته تر اوسه له ما نه یوه خبره پټوې، ستا له هغه سره مینه ده؟ ناهید د څه ځواب ورکولو نه پرته د زهرا لاس په خپل لاس کې ونیو. د آسونو د پښو غږ ورو چپ شو. د ناهید له سترګو د اوښکو غمي وڅڅېدل او په مخ یې لارې جوړې کړې او ښکته وبهېدل. زهرا په خپل ټیکري د هغې اوښکې ورپاکې کړې. ورته ویې ویل خورې هغه راځي، هغه ډېر زر بېرته